بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. راځو د نن ورځې په درس پیل کوو. نننی درس مو د لومړي فصل په مهمو ټکو باندې یوه څېړنه ده، یوه بیا یې تاسو ته یادوو چې د لومړي فصل مهم ټکي څه دي. د لومړي فصل مهم ټکي په 33مه صفحه د اتم صنف کې راغلي. د اتم صنف 33مه صفحه کې راغلي. ښه، لکه څنګه چې موږ په اتم صنف کې په شروع د کتاب کې وویل چې اعداد حقیقي په ستونو موږ بحث وکړ. حقیقي عددونه اتحاد د نسبتي او غیر نسبتي عددو ته حقیقي عددونه وایي. حقیقي عدد هغه عدد ده چې په محور د اعدادو کولی شي چې موږ نوشته کړو. البته په اووم صنف کې موږ وویلې اعداد طبیعي مو ویلې چې په محور د اعدادو موږ نوشته کړ. تام عددونه په محور د اعدادو همدغسې نسبتي و. البته ټول اعدادو باندې موږ جر بحث وکړو. خیر، موږ پوهېږو موږ تاسو چې اعداد طبیعي کوم عددونه دي؟ 1 2 3 4 5 په دې شکل. اعداد تام 0 1 2 3 په همدې شکل منفي 1 منفي 2 نقطه نقطه. دې ته تام عددونه وایي چې دا ست فرعي دي، دا ټول شامل دي. او نسبتي عددونه هغه عددونه دي چې په شکل دي کسر راسي. یعنی که موږ نوشته کړو x مساوي ای بی خلاف د 0 و ای بی هم له جمله د تام عددو څخه وي. یعنی دغه ټول نسبتي کېدای شي 2 پر 3 3 پر 4 5 و غیر نسبتي که موږ په دې شکل وښیو هغه عددونه دي چې په شکل د کسر نوشته نشي. په همدې شکل بی خلاف د 0 ای بی هم اعداد آی. یعنی دا موږ په محور د غیر نسبتي عددونه کوم عددونه دي؟ فرضاً جذر د 2 ده، جذر د 3 ده، په همدې شکل پاید او نور عددونه دي. البته چې دا موږ نشو کولی چې په شکل د نسبتي نوشته کړو، یعنی په شکل د کسر د عام نوشته سي. ښه، موږ دلته ویلي چې اعداد حقیقي اتحاد د دغه دواړه عددونه یو جای په نام د اعداد حقیقي یادیږي. یعنی دا ټول عددونه عدد حقیقي په نام یادیږي. او حقیقي عددونه موږ وښودل چې کولی شو چې په محور د اعداد وښیو، او په همدې شکل موږ کولی شو چې غیر نسبتي عددونه هم موږ رسم کړل. البته کولی شو چې موږ یو یادونه ورته وکړو. که چېرې دلته موږ محور د عدد دا یو واحد ونیسو، دلته هم یو واحد ونیسو، وروسته له هغه یو دا مرکز ونیسو، یوه دایره رسم کړو. البته موږ پوهېږو چې له دغه شا د دایرې د قوس البته دا قضیه د فیثاغورس دا کېږي جذر د 2 و دغه چې جذر د 2 وسو دا هم جذر د 2 دا چې په دې شکل کولی شو جذر د 3 په همدې شکل موږ وښیو. ښه، دې مورد کې موږ وغږېدو چې حقیقي اعداد چې له هغه جملې څخه غیر نسبتي عددونه موږ په محور د اعدادو وښودل. بل موږ د حقیقي عددو خاصیتو باندې وغږېدو چې حقیقي عددونه څه خاصیتونه لري. البته خاصیت تبدیلی لري چې عمل پکې جمع او ضرب وي. خاصیت تبدیلی لري، یعنی په دې معنا چې که چیرې موږ 2 جمع 3 کو دا مساوي دي له 3 جمع 2 سره. ځکه که ځایونه یې موږ عوض کو بیا هم دا صدق کوي. په همدې شکل ضرب خاصیت تبدیل لري. 3 ضرب 2 3 ضرب 2 ضرب 3 و 3 ضرب 2 کېږي. دلته خاصیت دلته عمل جمع ده، دلته عمل ضرب ده. چې خاصیت تبدیلی موږ هر عدد 2 حقیقي عددونه که وروسته له یو بله نوشته کړو، یعنې کولی شو چې عمل جمع وي. ولې که عمل تفریق وي دلته موږ نشو کولی، ځکه 2 منفي 3
مساوي نه دي له درې منفي دوه سره، دوه منفي درې منفي یو کېږي، درې منفي دوه یو کېږي. پس په دې صورت کې دا مساوي نه دي. یعنی که عمل ضرب یا جمع خاصیت تبدیلی لري. بل خاصیت اتحادی د عمل د جمع و ضرب مو ویل چې که عمل جمع وي په یو ست کې، یعنی هر دوه عنصر درې عنصره واخلي، اول دواړه سره جمع کې بیا هغه سره جمع کې. دلته په دې شکل که موږ نوشته کړو دوه جمع درې جمع پنځه این مساوي کېږي دوه جمع درې جمع پنځه، یعنی دا صدق کوي. اول درې عدد دوه درې پنځه دوه او درېم جمع کړل پنځو سره، بیا هم درې او پنځه جمع کړ. په همدې شکل ضرب هم خاصیت اتحادي لري چې هر درې عدد موږ د مثال په توګه درې عدد ونیول، دوه ضرب درې ضرب پنځو، یعنی دا صدق کوي. خاصیت اتحادی هم لري او خاصیت توزیعی ضرب پر جمع هم لري چې که عملیه چی وي جمع و ضربی. فرضاً دوه درې جمع پنځه طور مثال دا کېږي دوه ضرب درې و چې دوه ضرب پنځو په دې شکل. یعنی خاصیت دی هغه هم لري او تبادلوي هم لري. په دې مورد کې موږ وغږېدو چې هغه دوه مستطیلونه موږ په واسطه دوه مستطیلو موږ ثبوت کړل مخکې درس وکړم. په همدغه شکل موږ جذر مربع د اعدادو لاسته راوړل چې فرضاً که چیرې موږ ولرو چې یو عدد په شکل د نمونه رقم جذر لاسته راوړي یو سلو څلور څلوېښت، دغه له دې خوا دوه خانې جدا کوو. دلته داسې یو عدد ضربه و ځان کې چې دا له دې نه یو نه زیات نیسي، یو ضرب یو یو، دا صفر، دا اوله خانې ده یا دا ټول په دوه ضربه و دوه تقسیم کې یوه خانه کته کوو، دلته کې دوه خانې څلور څلوېښت، ښه څلور تقسیم دوه راځي، دوه دلته نوشه کېږي، دوه دغه دوه له دې دواړو دوو سره ضربېږي، دا هم څلور څلوېښت کېږي صفر. ښایي پس جذر د یو سلو څلور څلوېښتو څو ده؟ 12. چې په دې شکل موږ په دې باندې څو سواله کار وکړل او بیا هم ما یو سوال دلته کار وکړ. ښه موږ بعضې سوالونه لرو چې فرضاً د خو مکمل جذر درلوده ولې مکمل جذر نه لري، جذر تقریبي موږ پیدا کوو. فرضاً که موږ وښیو چې جذر د پنځو موږ پوهېږو چې پنځه لوی له څلورو دي وړکی له نهو دي. په دې شکل موږ نوشته کولی شو پنځه لوی له څلوره وړکی له نهو. په دې خاطر چې داسې عددونه ونیسو چې کامله مربع ولري که نه. اوس دلته که موږ اطراف نه جذر ونیسو، جذر د پنځو لوی له دوو نه ده وړکی له درېو نه ده. یعنې په څه معنا که دوه دلته نوشته کړو درې دلته نوشته کړو مربع یې کېږي څلور، د ده مربع کېږي نهه کېږي. ښه موږ دلته حتما جذر د پنځو د دوو د درو تر منځ کې ده. اوس موږ اوسط د ده پیدا کوو چې اوسط څنګه کېږي؟ درې جمع دوه تقسیم د دوو پنځه پر دوو کېږي، دا کېږي دوه نیم. اوسط څه 2.15. ښه دا چې مربع کړو دلته کېږي 6.25. ښه اوس 6.25 موږ یعنې هدف دا ده چې دلته دوه او درې تر منځ ده اوسط سره څنګه یې مقایسه کوو؟ جذر د پنځو د دوه او د درېو تر منځ موږ اوسط ونیو په دې شکل د دې دواړو اوسط. ښه اوس که موږ دلته فرضاً جذر د پنځه ولرو مربع یې کېږي 15. ښه وخت چې مربع 15 سوه نو په دې پوهېږو چې خپله 15 په مابین څلورو 6.25 کې دي. پس دغه خپله بل جذر تقریبي بیا له ده نه اوسط نیسو چې 2 جمع 2.15 تقسیم د دوو کېږي، دا کېږي 4.15. دا چې تقسیم د دوو سي څو خانې اشارې لرو، یوه خانه اشارې ته او صفر 15 څلوېښت پر شلو کېږي 9 15
پنځه څلوېښت څلور پنځه دي شل کېږي که نه ښه څلور پنځه یا شل پنځه څلوېښت پر شلو دلته موږ 9 تقسیم د څلورو چې کېږي 2 8 یو دلته اشاره دلته صفر بیا 2 څلور 8 دا 2 بیا صفر دا کېږي څو 2.25 یعنی جذر د پنځو تقریبا مساوي کېږي 2.25 چې دا هم موږ په دې باندې کار وکړو ښه بل قوانین د اعداد تقدار موږ ور باندې کار وکړ چې قوانین د اعداد تقدار څه ته وایي طاقت لرونکي اعداد ته څه ته وایي ښه قوانین د اعداد تقدار موږ کولی شو چې نوشته کړو هر عدد اول قانون هر عدد په توان د صفر مساوي یو کېږي 3 په توان د صفر یو 4 په توان د صفر یو زر په توان د صفر یو دا یو قانون دویم قانون هر عدد په طاقت د منفي 3 په توان د منفي 5 یو پر همغه عدد په طاقت د مثبت په دې شکل و په توان د منفي 2 یو پر همغه عدد په طاقت د مثبت ښه موږ قوانین د ضرب باندې کار وکړل چې که موږ ولرو 2 عدده فرضاً 3 په توان د 2 3 په توان د څلورو قاعده مساوي طاقتونه جمع کیږي که طاقتونه مساوي 5 په توان د 3 و 5 څلور په توان د 3 و دلته قاعده مساوي طاقتونه جمع طاقتونه مساوي قاعده ضرب 5 څلور شل په توان د 3 و په همدې شکل که موږ په تقسیم کې ولرو و په توان د 3 و په توان د 2 قاعدونه یوه قاعده ویل کېږي 3 منفي 2 یو یعنی دغه قوانین دي چې په ټول الجبر کې له دې څخه موږ استفاده کوو البته که موږ ولرو څو عدده ولرو په دې شکل څو طاقته ولرو ټول طاقتونه سره ضربیږي ټول طاقتونه سره ضربیږي په همغه قاعده نوشته کې یو طاقت بل طاقت دا سره ضربیږي 2 3 2 شپږ ضرب څلور څلېرویشت ښه دغه موضوعاتو باندې موږ سوالونه کار وکړ او په همدغه شکل موږ په ناطقولو د اعدادو هم موږ کار وکړ چې یو عدد څه رقم ناطقېږي که چیرې موږ ولرو فرضاً 3 پر جذر د 5 دا کولی صورت و مخرج په جذر د 5 ضرب کړو چې دا کېږي 5 هدف د ناطقولو مخرج له جذر خلاصول دي که 5 و په توان د 3 وي په دې شکل موږ 5 و په توان د 3 نوشته کوو او وروسته لږه دغه نه یو طاقت تفریقوو یعنې په څه معنا 3 او دلته ودي دلته هم ونوشته کوو دغلته په کمبود و منفي یو یعنې 3 په توان د شپږو 3 په توان د شپږو دلته کېږي 5 و 3 په توان د شپږو چې دا کېږي له 9 یو 3 په توان د یو و کېږي البته دا کېږي 3 په دې شیانو موږ وغږېدو دغه و د لومړي فصل په شکل د خلاصه یادونه یعنی لنډه یادونه موږ د لومړي فصل د 8م صنف کې چې د 3مه صفحې پورې اړه لري په دې موږ وغږېدو او نننی درس همدلته پای ته ورسېده په مخ هم ښه